ستاسو علاقه کې MLA-ګان هم پاتې شو MP-ګان هم پاتې شو سنټران هم پاتې شو او د دې نه مخکې هم دې علاقې ډېر لوی کردار ادا کړی د ملک په سیاست کې خو دومره غټ اعزاز دې علاقې ته دې ته چېرته نه ملاو شوی چې نن خدای پاک ستاسو په ذریعه باندې ماته دا اعزاز راکړی دی مطلب چې پاکستان کله جوړ دی دا زما عزت دی دا ستاسو عزت دی دا په شریک عزت دی چې ټول پاکستان په بري تاسو خراب دی زه چې تیر ځل سپیکر وم نو هم دا علاقه به په ټاپ پریارټي کې ساتلې ده دلته زما خیال چې دوی مانا کوم ځای ډیمانډ کړی چې دلته دا روډ پکار دی دا لار پکار ده دا ټیوبویل پکار دی خدای پاک کړي اوس چې دی چې ستاسو کوم ډیمانډ دي هغه ډیمانډ چې دي نو هغې مطابق به انشاءالله تعالی مونږ نمبر 1 ستاسو ډیمانډ دی د ګیس مونږ دلته سروې کړې وه مونږ د هغې چې نو خپل هغې لپاره ضروري فنډز هم ورکړی دی اوس به د نوي سر نه د نورو سایډونو هم سروې کومه د ګدون نه د مینۍ نه او دا چې کوم روټین دی چې کوم مونږ ته ښه پرېوځي زر کار کېږي تاسو سہولت هم ترې ملاو شو خرچه پرې کمه کېږي او د هغې پریشر هم کېږي نو انشاءالله تعالی الله به کوي انشاءالله تعالی دا زما خپلو خلکو ټولو سره دعوه ده الله به کوي الله تعالی چې کور کور ته به ګیس رسوو انشاءالله تعالی